د افغانستان څلور تاریخي نومونه: اریانا، دوم یونان او باختر، دریم خراسان، څلورم اوسنی افغانستان. چې د دغو له جملې څخه په دې ویډیو کې تاسو ته د یونان او باختر په اړه معلومات درکوو او د اریانا په اړه مو له دې مخکې په یوه بله ویډیو کې ستاسو لپاره معلومات ایښي وو، خو اوس دلته د یونان او باختر په اړه معلومات درکوو. هغه وخت چې مقدوني اسکندر په 336 زیږدیز کال کې پر دې خاوره یرغل وکړ، د دې هیواد په تاریخ کې یو بل څپرکی پرانیستل شو. په دې معنا چې د اسکندر د یرغل وروسته یو شمېر یونانیان په دې هیواد کې میشت شول، چې د دې خاورې د وګړو سره یې په فرهنګي، فکري او ټولنیزو حالاتو کې د پیوستون له امله دا پایله شوه چې یوناني وګړو د دې خاورې د اوسیدونکو سره یو ځای د یو نوي کلتور یا فرهنګ مدنیت بنسټ کېښود. دا فرهنګ چې د دوه اریایي او یوناني تمدنونو او فرهنګونو څخه د اختلاط په پایله کې راپیدا شوی و، د یونان او باختري تمدن په نوم یې شهرت پیدا کړ، چې په دې وخت کې دا خاوره د یونان باختري دولت یا باختري په نوم نومول شوې وه. د یونان او باختري مدنیت ځانګړنې: لرغونی افغانستان د زیات شمېر مورخینو او څېړونکو له نظره خورا ارزښتمن ټاټوبی ګڼل شوی دی. انګلیسي نامتو مورخ تاینبي افغانستان د لرغونو مدنیتونو د یوځای کېدلو د ټاټوبي په نوم یاد کړی دی. جاپاني لرغونپوه ماوریز یوتوزي لرغوني افغانستان ته د سوداګرۍ او راکړې ورکړې څلورلارې نوم ورکړی دی. علامه حبیبي افغانستان په سیمه کې د لرغونو مدنیتونو د زانګو په نوم نومولی دی. په دې ترتیب نورالقاب او عناوین هم د لرغوني افغانستان د ارزښت او وړتیا په اړه یاد شوي دي. د هغو لرغونو مدنیتونو له شمېره یو هم د یونان باختري مدنیت دی، چې په افغانستان او سیمه کې د یو نامتو تاریخي مدنیت په توګه پیژندل شوی دی. یونان باختري مدنیت له اره د دوو مدنیتو ټولګه ده. دا دوه مدنیتونه چې یو یې د یونانیانو په وسیله د هغوی سره یو ځای افغانستان او سیمې ته را رسېدلی دی مدنیت، او بل یې په باختر کې د ځایي اوسیدونکو مدنیت و، چې د لرغونو اریایي مدنیتونو پر بنسټ یې وده کړې وه. د دې دواړو مدنیتونو یو ځایوالي په سیمه او لرغوني افغانستان کې د نوي مدنیت بنسټ کېښود، چې په تاریخ کې د یونان باختر مدنیت په نوم پیژندل شوی دی. یونانیانو چې خپل هیواد کې د لوړو فکرونو او اندونو نامتو پړاوونه یو په بل پسې تیر کړي وو، چې یو پړاو یې د هراکلت، افلاطون، بطلیموس او نورو فیلسوفانو پړاو و. دا پړاو د یوناني امپراتورۍ سره یو ځای وغوړېد. د ودانیزو چارو بېلابېلې تجربې یې ازمویلې او کارولې وې، چې د اریک، ایونیک او کورنتین بیلګو یې نړیوال نوم وګاټه. د پژې جوړولو هنر د یونانیانو له لوري په خورا لوړ کیفیت پیل او هغه ته پایښت ورکړ. ماهرین پولیکلتوس، فیدیاس او یو شمېر نورې د پژې جوړولو هنر په برخه کې د شهرت لوړو پوړیو ته ورسېدل، او په دې ډول نورې مدني لاسته راوړنې یې په خپل هیواد کې درلودې. یونانیانو د خپلو فتوحاتو سره یو ځای خپل مدني لاسته راوړنې هم د ځان سره تر واک لاندې سیمو ته لیږل، چې بیلګې یې په ټولو تر لاس لاندې سیمو او په ځانګړې توګه لرغوني افغانستان کې څرګندې دي. یوناني معمارانو د عسکرکوټونو لپاره داسې ځایونه غوره کول چې د دوو یا درو لورو په طبیعي معاونو په مرسته ساتل کېدل، او یا یې د ساتنې شونتیاوې درلودې، او یوه خوا به یې د خپلو ځواکونو په مټ ساتل. د ودانیو دا ډول د افغانستان په بېلابېلو برخو کې لیدل کېږي، چې د بیلګې په توګه د خانم لرغون سیمه
چې د کوکچې او اموس سیند په تقاطع کې ودانه شوې ده. د باګرام لرغونې سیمه یوه بله بیلګه ده چې د شتل او پنجشیر سیندونو د تقاطع په ټاټوبي جوړ شوی دی. د دې ترڅنګ په خانم کې کورنتین ډوله سرستوني شتون د یوناني معماري صنعت اغیزه جوتوي. وږي جوړول د یوناني هنر یوه بله بیلګه ده چې په لرغوني افغانستان کې د افغاني هنرمندانو په مټ زیاته وده وکړه. دا هنر د بامیانو او نورو پژیو پښتون سره په وروستیو دورو کې د نړیوال فرهنګي میراث په توګه پیژندل شوی دی. د یوناني لیکدود زیاتې بیلګې د ډبرلیکونو پر مخ زیاتې لیدل کېږي چې هغه مهال د هېواد په بېلابېلو برخو کې معمول و. دا لیکدود نه یوازې د لرغوني افغانستان د تاریخي پیښو په اړه ډاډمن اخذونه دي بلکې په افغانستان کې د یوناني علمي بهیر د غوړېدلو استازیتوب هم کوي. د یوناني تمدن بېلابېلې بیلګې چې ودانیو جوړولو په میتودونو، د پژیو جوړولو په مهارتونو او لیکدودونو په کارونو کې لیدل کېږي. د افغانانو په مټ په افغانستان او سیمه کې وده او پراختیا وموندله. لومړی ولسونو دا نوښتونه ومنل او بیا یې په خپلو سیمو کې د تعمیم او زیاتولو لپاره کار او زیار وګاله. د همدې امله په یونان باختري دوره کې ټولې یوناني مدني لاسته راوړنې یوناني پاتې نه شوې. په افغاني بڼه یې وده وکړه او د یوه ګډ مدنیت څېره یې پیدا کړل چې په لرغوني تاریخ کې د یونان باختر مدنیت په نوم پیژندل کیږي.